کاکا دې ستړي کړو دا سپین ږیري موږ نه ډېر تکړه دي او دا ټول ټورسټ روان دي بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم سلامونه قبول کړئ د جرمني د یو ډېر ښکلي او غټ ښار څخه. نن ځم هیرکولس ته. هیرکولس د جرمني د کسل ښار کې یو دومره نامتو نوموړی ځای ده چې د دنیا په سطحه باندې ټورستان راځي او دا ځای ګوري. نو ما هم نن غوښتل چې راځئ په تاسې باندې هم دا ځای وګورم چې دا څومره ښکلا لري او څومره ښه ځای ده او څومره تاریخي ځای ده. او په هیرکولس کې چې د ټولو مهم ځای ده یوه ډېره غټه مجسمه ده. نو مجسمه په څو سوه فوټه جګه جوړه شوې ده. نو راځئ په ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ چې ورسو او ویې ګورو. دغه هم د ویلیمسو بانوس ده. دې بانوس ته راغلو هر کله که تاسو د کسل نه راځئ او غواړئ چې په لوکل طریقه باندې راسئ هغه چې نه ټرمز راځي، یعنې دا اورګاډي ورته ویل کېږي. دلته په برق نه چلېږي، برګاډي دي. دغه راځي هغه چې نه په اول نمبر یعنې ویلمار په نوم باندې هغه نه اول نمبر ټرین ده. هغه کې راسئ، که هغه کې نه وي په څلورم نمبر کې تر ویلیمسو پورې راسئ. دې نه ورسره په اول نمبر کې تاسو کولی شئ تر هیرکولس پورې لاړ شئ. لکه څنګه ستاسو ته ما وویلې چې هیرکولس ته ولم د هیرکولس بیا یو خاص منظره په دې خاطر هم ده چې خلک ورته راځي چې هیرکولس سر ته کله وخېږي نو ټول کسل ښار ترې معلومیږي. نو راځئ چې پاس سر ته ورخېږو او ښار در باندې وګورو. چې د ویډیو نه به تاسو ته اندازه لګېږي چې موسم یخ شوی ده، خزان شروع ده. نو دا پاڼې چې څومره راتوی شوي دي بیا د دې ښکلا نوره یو په دوه زیاته کړې ده. او د لسمه میاشت موسم دی چې وي یخ وي، خو خیر دومره یخ نه وي. نو خلک په دې میاشت کې بیا بیخي زیات چکر ورته راوځي ځکه چې دې نه وروسته یخ کېږي او بیا څلور پنځه میاشتې ټول خلک په کور بند پاتې کېږي. د هیرکولس د مجسمې دپاره موږ په دې اوږده سفر راغلو او له دې اوږده سفره بعد چې ځو په دا ویډیو کې تاسو ته ښیم چې مخامخ مجسمه معلومیږي. تر هغه ځایه به رسېږو تقریبا دا مجسمه په سوې ده او دا ټول ټورسټ روان دي. دا ټول ټورسټ راځي دلته او دوی هم همدغې مجسمې په خاطر باندې راځي. دا مجسمه په 1901 کال کې جوړه شوې ده او دا د یو مشهور هنرمند هیرکولس په نوم باندې یو کس و چې د هغه له نوم راخیستل شوی او هیرکولس نوم یې ورکړی ده. نو دا د دې ځای نه تقریبا په 200 فوټه باندې پورته ده او دې ته 300 زینې پورته ختلې دي. نو په دغو زینو باندې اوس موږ پیاده ځو او تر هغه ځایه پورې خېږو او چې کله ته پاس وخېږي هغه ځای ته ورسېږې نو دا د لاندې کسل ښار هره یوه حصه بېله بېله معلومیږي. لکه څنګه ستاسو وکتل چې ډېر زیات خلک روان دي پورته، دا ټول ټورسټ راځي او دا ټورسټ په همدغه میاشت کې راځي. دې نه وروسته بیا یخ شروع کېږي او ټورسټ ډېر کمیږي. نو راځئ چې پورته خېږو. دا ټول خلک کوشش کوي چې هماغه سر ته ځان ورسوي، خو چې دوی وزنونو ته ګورم زه فکر نه کوم چې دا به تر هغه ځایه رسېدلي ځکه چې اکثره خلک نیمایي نه بېرته راکوزېږي. زینې بیخي زیاتې دي او پورته ختل یې ډېر سخت دي، سړی ډېر ستړی کوي. دا ګورې هر طرف پسې ګورې خلک راغلي دي. هر کس کوشش کوي چې خپل هدف ته ځان ورسوي. لاره یې ډېره زیاته ښکلې ده. ما فکر نه کوم چې دا ځای به دومره ښه وي لکه څومره چې ما په انټرنیټ کې سرچ کړی و او په کوم نیت ورته راغلم. نو دلته به رارسېدا باندې واقع چې دا ځای ډېر ښکلی ده، بیخي له خونده ډک ځای ده. دا هم بیا په پارک کې هغه تاریخي ځای ده چې په 18مه پېړۍ کې جوړ شوی و. دا په هغه وخت کې د باچاهانو د اوسېدنې ځای و، خو په نن سبا دور کې دا یو تاریخي میوزیم ده چې د هغه انځورګرانو انځورونه پکې ښودل شوي چې هغه د دنیا په سطحه مشهور دي. او نن سبا دې ته ټورسټ په دې خاطر باندې راځي چې د نړۍ د مشهورو انځورګرانو انځورونه وګوري او خواوشا دا ګلان، دا ونې، دا بوټي دومره ښکلا لري چې دلته ډېر خلک د عکسګرۍ دپاره هم راځي چې عکسونه اخلي. او زه خپله له دې ځای نه اوس فلحال ډېر خوند اخلم ځکه هوا ډېره ښه ده او ډېر دا ماڼۍ ده چې ګورې ډېره یوه تاریخي معلومیږي، ډېر یو پخوانۍ معلومیږي ځکه د جوړښت د ارکیټکچر هغه خلکو کړی چې د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې خلکو خواري په کړې په دې ارکیټکچر باندې. نو زه ځم دې نه پورته چې نور دلته کوم تاریخي شیان دي هغه هم تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې. دا په جرمني کې یوه ډېره مشهوره ونه ده چې دې ته ګولډن ټري ویل کېږي. ډېر خلک چې دې ځای ته راځي په دغه ونو په خاطر باندې دلته قسمه قسم ونې دي او قسمه قسم پاڼې لري. دا خلک که تاسې ګورئ ټول همدې خاطر باندې ورته ولاړ دي، دلته راځي عکسونه باسي. نو موږ هم دا کسان ولیده په دې خاطر راغلو ورته ودرېدو، دې نه پوښتنه وکړه چې دا خلک ولې عکسونه باسي چې دا یو ګولډن ټري ده او دا په جرمني کې ډېر د ونو له لحاظه ډېره یوه مشهوره ونه ده.
صرف تاسې ټوریستو تعداد ګورئ او دا وخت هم داسې وخت ده چې ناوخته ده ډېر خلک بېرته واپس سوي دي ملي جنه بېرته تللي دي د هر شي ته یې په بېل بېل شي باندې ښکلا ورکړې ده دا د اوبو د راتګ سیسټم ګورئ د ګنبده شانته ګورئ چې جوړه کړې ده هغسې ماشاءالله دا قدرتي ښکلا یې څومره ډېره ده قسمه قسم ونې اوبو دا ټول خلک دلته راځي څوک عکسونه باسي څوک ویډیوګانې جوړوي او بس د موسم نه خپل خوند اخلي خپل ژوند انجوای کوي دغه هماغه تاریخي میوزیم دی شاله طرفه بل انګل نه دغه ویډیو ده دا د پلو سیسټم ګورئ دا نه پوهېږم چې دا به څو سوه کاله مخکني جوړ شوي د دې اوبو سیسټم یې دا مخامخ ودانۍ لږ نږدې ورسه مې دې جنه صحیح نه معلومېږي دونه په هغه وخت کې پخوا وخت کې به دا د جنګ دپاره استعمالول بریجونه شانته وو مخکې خو د توپو جنګونه وو نو په دې خاطر باندې دا ډېر زړې ودانۍ پاتې شوي دي او خلک په ډېر شوق دغه ځایو ته راځي او ګوري خوند ترې اخلي دا هم په خیر هغه جنګي برج ته راورسېدم چې دا به دوی پخوا وخت کې د جنګ لپاره کارول او اوس صرف یو زوړ تاریخ پاتې شوی ده خپل منزل ته ډېر رانږدې سو انشاءالله تعالی چې په ترڅ د 3-4 منټو کې به پاس سر ته ورسېږو سر ته خو خیر نه رسېږو خو هغه ځای ته به ورسېږو چې چېرته مجسمه ده له یو ګنټه مزل وروسته په ډېر ستړیا باندې اخر تر دې ځایه راورسېدو خو د دې نه مخکې هم تقریبا موږ ته په سلګونو زینې پاتې دي چې پاس ورخېږو دغه هغه ځای ده چې له ډېر لرې مې مزل ورته راوکړه دا هم هغه د هیرکولس په نوم باندې مشهور ځای ده چې په 1901 کې کار شروع شوی تر 1911 پورې مکمل شه او دا لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما یادونه وکړه هیرکولس یو د یونان یو ډېر تکړه سړی و د هغه په مشهورتیا باندې دا جوړ شوی نو دلته ډېر داسې په ورځو کې په سلګونه خلک راځي هره ورځ په سلګونه خلک راځي او چې کله د ټوریزم خپل وخت شي په هغه وخت کې بیا حتی تر زرګونو پورې خلک راځي او د دې جي سیل کوي اول دا ودانۍ جوړه شوې دي ودانۍ سره سره وروسته په دې اوبو باندې کار وسه دا اوبو اوس فلحال بندې دي د زمه دې طرف نه درته ښیم دا اوبو اوس فلحال بندې دي خو داسې کله د ټوریزم خپل وخت معلوم ده چې کله ډېر خلک راځي د هغو ته بیا دا چلانۍ او د اوبو د زینو د یو بل طرف ته دیني دا منځ کې اوبو ته جوړه کړې د یو اختر نه دې ته جادویي اوبه هم ویل کېږي چې ډېر په یو منظم ډول راځي او ډېر خوند کوي ډېر ښه ښکاري او هیرکولس په 2014 کې د یونیسکو نړیوال میراث ته هم ور شامل شه چې هر کال دې ته په زرګونو سیلانیان راځي او د دې سیل کوي حتی دې او دغه اوبو دا ماشاءالله ګورئ چې څومره ښکلا دلته نیچرل ښکلا جوړه شوې ټوله دوی خپله خواري کړې دا تیږې میږې هر شی لګولي دي خو د هغه نه وروسته د هغه سره دومره زیاته ښکلا پیدا کړې ده دا شینوالی او نه پوهېږم دې ته څه یایي چې دا پرې راختلي دا ځای بیخي اوس راښکلی سوی ده بالاخره له ډېر تکلیفه وروسته تر اخري سره یې راورسېدو د دې جنه بیا کسل په ډېر ښکلې نمونه باندې ښکاري لاندې او ما چې څومره اورېدلي وو چې 300-400 زینې دي خو دا خبره ډېره غلطه ده یاره له زرو نه هم زیاتې دي او همدغسې روان یو هغه لاندې بېخ داسې راورسېد ما تاسو یوه ګنټه مزل هم راکړی د هغه نه وروسته هم تقریبا نیمه ګنټه نور مزل راوکړه تر پاس سره پورې اوس هم لا نه یو رسېدلي یعنې یو 100 زینې به اوس هم لا پاتې دا هم آخري یو سټیپ پورته بل پاتې ده یعنی تر یو حده ورته راورسېدو د پاس سر څه یو اوس د پاسنی سټیپ پاتې دې جنه مو لاندې زاویه وګورئ او له پاسني سټیپه هم بیا وګورئ چې څومره زیاته ښکلې ښکاري موسم دغسې یخ کېږي بیخي زیات د باران امکانات هم دي بس پاس یو دوه ویډیوګانې کوو نوره ویډیو پای ته رسوم
دا هم فاینلی هغه آخري منزل ته راورسېدو کوم ته موږ تقریبا د یوې نیمې ګنټې نه زیات مزل راوکړ دا اوس هغه ځای ده چې زه په تاسې باندې ټول قسم نقطه په نقطه باندې ګورم چې دا دومره لرې راغلو دا صرف د همدې جې په خاطر باندې راغلو دې جې نه تاسو کولی شئ چې تر هغه ځایه پورې چې څومره لرې د لاندې کسل معلومیږي دا یوه نقطه له دې پوینټه موږ کتلی سو نو دا دومره خلک چې دلته راځي دا صرف په همدې خاطر راځي چې دا ځای د کسل د ښار نه په سلګونه فوټه پورته جګ جوړ ده او ډیر تاریخي ځای ده دې ته صرف داسې نه چې د جرمني خلک راځي دې ته انټرنیشنل سیلانیان راځي نو هغه صرف په همدې وجه باندې راځي چې دې ځای نه د کسل هغه ټوله ښکلا وویني چې کوم په خاطر باندې ډېر لرې نه سفرونه راکوي ډېر لرې نه تر دې ځای پورې ځان په عذابوي دې ځای نه چې ښکته که دا یو غټ بلډینګ درته ښکاري دا هغه میوزیم دی چې درته مې وښود چې دا په 18مه پیړۍ کې جوړ شوی ده دې نه لاندې دا مین روډ چې معلومیږي دا د کسل ښار مین روډ ده او دا خواوشا ټوله د کسل آبادي ورسره پرته ده نو دې ځای ته زیاتره خلک راځي صرف په دې خاطر باندې چې دا ویو وګوري د کمرې له نګاه چې څنګه ښکاري دې نه په اصل کې دلته چې سړی ولاړي نو ډېر زیات خوند او د کسل د ښکلا کتلو دپاره دلته بیا داسې یو قسم دوربینونه لګولي دي دا کیمره نږدې راوړه ته دې ته دلته روپۍ ورلېږي چې کله دې ته دغسې ته روپۍ واچوئ نو دې توربین له نظره تاسو کولی شئ چې مکمل کسل ښکته او پورته وګورئ او دا دومره زیات زومینګ لري چې تاسو دا لاندې موټرې کومې روانې دي هغه موټر هم یو تاسو ته ښیي چې دا کوم رنګ موټر ده کومره خلک روان دي ځکه دې کې زومینګ بیخي زیات ده خو دا بدون د پیسو نه چلیږي دې ته دې چې نه کوینز ورلېږي یو یا دوه یا درې چې هر څومره کوینز راشي بیا تر هغومره وخت پورې دا کار کوي موږ هم بس په دې سره تاسې نه خدای پاماني اخلو دا 15 کسه راغلي وو دلته نو د دې جن هم ډېر خوند واخیسته ډېره خوشګواره هوا وه ډېر خوند یې وکړه ښه ستړي سو خو ډېر ښه ځای و او تاسې ټولو ملګرو ته مې هم هر څوک کسل ته راغلی نو هیرکولس مه هیروئ ځکه دا کسل په هیرکولس باندې پیژندل کیږي دا یو ډیر تاریخي ځای ده که هر څوک د ما په چینل کې نوی یې یوټیوب سره سبسکرایب کړئ فیسبوک فالو کړئ د بلې ویډیو لپاره د الله په امان